همونه ملګرو هیله ده چې جوړه روغ به یاست. څنګه کولی شو د ویډیو ام بي دومره کمې کړو دومره یې کمې کړو چې حتی هغه ویډیو 50 یا مثلا 500 ام بي وي هغه راولو 100 ام بي ته. یعنې هغه ویډیو چې موږ تاسې کله یو ویډیو پر واتساپ پر ټولنیزو رسنیو باندې نشروو هغه ویډیو نه نشریږي یا ام بي زیاته وي یا انټرنیټ ډېر غواړي داسې مشکل لري. موږ څنګه کولی شو د هغه ام بي دومره کمه کړو چې حتی هغه د یوې سي څلورمې سي ته ورسوو یعنې سم تر نیمۍ لا ډېره د هغې ام بي کمه کړو. راځئ ویډیو درته په دا ویډیو کې ټول طریقه درته ښیم. زه یم ستاسې ورور احمد الله همت د همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه. د دې لپاره تاسو ته یو اپلیکیشن ضرورت دی هغه به دغه اپلیکیشن وي. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د همدغه ویډیو چې تاسې ګورئ دی په ډسکریپشن کې دی پر هغه باندې کلیک وکړئ. تاسو به پلی سټور ته بوځئ دغه ځای نه ډاونلوډ کړئ او که نه وي په دغه نوم باندې دا د پلی سټور نه ډاونلوډ کولی شئ. دغه اپلیکیشن دی. دا اپلیکیشن چې مو کله ډاونلوډ کړئ دا اپلیکیشن نور هیڅ کار نه غواړي دا به راخلاص کړئ. دا اپلیکیشن د خلاصولو نه سره به سم تاسې دلته هغه ویډیو انتخاب کړئ یعنې هر ویډیو چې تاسو غواړئ ام بي یې کمه کړئ هغه ویډیو دلته انتخاب کړئ. زه یو ویډیو پیدا کومه زه غواړم تاسو ته په عملي ډول دروښیم چې څنګه ام بي کمولی سو. او ګورئ د دې یو بل اپلیکیشن د دې اپلیکیشن یو بله ښه خوبایي درته وایم هغه داسې چې تاسو کولی شئ د دغه غټ ټچ موبایل ویډیو یعنې دغه موبایل ویډیو تاسو په دغه اپلیکیشن سره کوچني کړئ هغه په کوچني موبایلونو چې هغه موجونه والا وي هغه تڼۍ لري په هغو باندې چې کار کوي د دغه غټ موبایل ټچ موبایل ویډیو په هغه موبایل کې هم وګورئ. زه یو ویډیو پیدا کوم مثلا ما دلته یو ویډیو پیدا کړم دا یو ویډیو ده دا ستاسو ته ښیم. د دغه ویډیو ام بي تقریبا چې دغه دی 440 ام بي ویډیو ده. دا نور هیڅ کار نه غواړي. دلته چې کله رالو دلته پر دغه کمپریس باندې ورته کلیک کوئ دا ګورئ د دې ام بي اوس دومره ده دا څو ته راکمې وي تاسې خپله ورته ګورئ. زه پر دغه کمپریس ورته کلیک کوم دغه ویډیو د 440 ام بي څخه اوس 2 ام بي جوړوي. یعنې اکثر وخت موږ تاسې پر واتساپ یو واتساپ چې دی یو معلوم شي تر هغه باندې تر 30 ام بي غټه ویډیو نه پورته کېږي. کله موږ تاسې ویډیو پورته کوو هغه ډېره ام بي وي نو بیا نه پورته کېږي ډېر په تکلیف باندې پورته کېږي یا نه پورته کېږي نیمه نی تر 10 ام بي نو ویډیو پاتې یا یو ویډیو یوټیوب ته جوړ کړو یا بل څه ته انټرنیټ ډېر غواړي دغه 15 یعنې یا 10 ام بي شی وي یا 40 ام بي ویډیو وي دوی تقریبا 300-400 ام بي غواړي. نو په دا اپلیکیشن سره تاسو کومولی شئ. زه ویډیو سکیپوم دغه پروسه به پای ته ورسېږي فیصدي بیا زه ویډیو چلندوم. دا د ملګرو نو اوس نن دغه پروسیسینګ پای ته په رسېدو باندې دی. دا کومه طریقه چې مې درته وښول په کمپریس باندې چې کله تاسې کلیک کوئ تاسې ویډیو ته هېڅ نور تاوان نه رسېږي فقط یې ام بي کمیږي. اوس به وګورو چې دغه کومه ویډیو موږ تاسې انتخاب کړې وه څو ام بي ته یې کموي. یعنې د دې دومره ډېرې ام بیانې وي چې هغه پر هېڅ ټولنیزو رسنیو نشرېدلی نه شول په واټساپ په داسې نور ټولنیزو رسنیو د دې ام بي به دومره اوس کمه کړې وي. تاسې ورته وګورو 100 ته ورسېدی او وګورو ملګرو ګورئ څونه ام بي کمه شوله د 440 څخه 380 ته ورسوه. دغه چې اوس ملګرو کومه ویډیو چې ده دغه ویډیو چې اوس موږ تاسې انتخاب کړې وه دا خو کمپریس وله که تاسې پر دې باندې هڅه وکړئ د تر دغه باندې هم کمیږي. د تاسې کولی شئ ملګرو دغه ډول ډول چمونه دا هم ورسره کولی شئ. مثال تاسې کولی شئ دغه ویډیو 14 ام بي ته هم چینج کړئ وایي کېدای شي کوالټي د ویډیو د خرابه کړي. تاسې کولی شئ دغه ویډیو 15 ام بي ته هم چینج کړئ. تاسې کولی شئ 440 یعنې 240 میګا پکسله یا هم 180 میګا پکسله دې ته هم دا ویډیو چینج کړئ چې بیا په وړوکي یا هم په کوچني موج والا موبایل کې هم کار کوي. نو دغه ټول طریقې تاسې ورسره کولی شئ په دغه اپلیکیشن په ذریعه باندې. اخري چې دغه سایز دی دغه سایز 128 که تاسې ویډیو دغه سایز ته چینج کړئ مثلا پر دې باندې کلیک کوئ او دلته پر کمپریس ورته کلیک وکړئ دا ویډیو به ټول کوچني سایز ته واوړي بیا به مثلا په کوچني موبایل کې هم دغه ویډیو کار کوي. نو دا طریقه کوم خوښ شوی ویډیو لایک چینل سبسکرایب کړئ.